په جمعات کې د رسول الله مبارک په جمعات کې باس کېده چې ښه ښځه کمه ده. اوره صحابه لګیا دي، نبی علیہ السلام چپ دی، وی دی وایه ښه ښځه کمه ده. یو وی ښه ښځه هغه ده چې د خاوند خدمت کوي، بل وی ښه ښځه هغه ده چې مونځ کوي، بل صحابي اوس امتحان اخلي، بل صحابي ښه ښځه هغه ده چې هغه جګړې نه کوي، جبهې ته یې دني لسې نه ني. دا یو وجه، بله وجه، بله وجه. حضرت علی رضی اللہ عنہ دی وخی کور تلا، کور جمعات سره نږدې و. بی بی فاطمه ته وی فاطمه جمعات کې خلق لګیا دی، رسول الله مبارک یو خبره مینځ ته راوغورځوله چې ښه ښځه کمه ده، څوک دا وی څوک دا وی څوک دا وی څوک دا وی. فاطمه ورته علی وی زه به راته ښه ښځه وښیم. وی څه ده؟ وی ښه ښځه هغه ده چې دا پردو سړو ته نه ګوري او په داسې پرده کې ګرځي چې پردي سړي یې مو نه ویني. دا پردو سړو ته نه ګوري او په داسې پرده کې ګرځي چې پردي سړي یې ونه ویني. علي صاحب نه راغی چې راننوته، رسول الله مبارک وی الله رسوله وی فاطمه خو د ښې ښځې یو بل تعریف وکړ، اخو ښځه بله ده، تاسو کوئی منځ او څوک روجې او دا وی څه وی زما لور؟ وی ستا لور وی چې ښه ښځه هغه ده چې پردو سړو ته نه ګوري او داسې پرده کوي چې پردي سړي هم ورته ونه ګوري. حضور پاک وخندل، وی دا خو د چا لور ده که نه؟ انها بضعة مني، انها بضعة مني، دا خو زما د غوښې ټوکړه ده که نه؟ زما د غوښې ټوکړه ده. نو ځکه دا خبره کوي که نه؟ نو ښه ښځه دې ته ونه وی چې د خاوند خدمت وکړي، هم ښه ده په یو نسبت، منځګزار هم ښه ده په یو نسبت، روژهدار هم ښه ده په یو نسبت، کنځل چې نه کوي او د خاوند تابعداري دا هم ښه ښځه په یو نسبت د دې صفت شوی دی. خو په ټولو کې بهترینه ښځه هغه ده چې د خپلو اندامونو حفاظت وکړي. پردو سړو ته کتل، هلکه چې یو ښځه ده چا پردو سړو ته ګوري، رښتیا وایه تا له غیرت راځي که نه راځي؟ هغه خو پښتو خبره، اسلام یو طرف ته کو، غیرت راځي که نه راځي؟ او که د چا لور خور پردی لکانو ته ګوري نو غیرت راځي که نه راځي؟ پردی لک ستا خور ته ګوري، ستا ښځې ته ګوري، او ستا ښځه خور پردي ته ګوري نو غیرت راځي که نه راځي؟ نو د خدای بنده ته پردی جینۍ ته ولې ګورې؟ د هغه پلار له به هم غیرت ورځي که نه؟ د هغه رور له به هم غیرت د هغه جینۍ ورځي، د هغه جینۍ خاوند له به هم غیرت ورځي که نه؟ پردی جینۍ ولې ځان ته مایل کوي چې تا ته وګوري؟ یا د خدای بنده د هغې هم پلار شته، د هغې یو نوجوان راغی رسول الله مبارک ته، نوجوان وی د الله رسول ایمان ته مې زړه کېږي، خو د یو شي اجازت پکې غواړم، یو شي اجازت، ډېر زیات خواهش مې دی، نو ما له پکې د زینه اجازت راکړه. لومبۍ زمانه وه نو دې غریبانانو ته خو لا پته نه وه، بس د دې یو څیز هغه مطلب ده چې ګینې دا ټوله قصه د پیغمبر اسلام په خپل اختیار کې ده. حالانکه که پیغمبر مبارک د خپل خولې نه د شریعت څخه خبره وباسي، ادا الله ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، چې کومه خبره د شریعت کوي دا الفاظ د رسول الله مبارک دي او مقصد او معنا د الله ده. مالا پکې د زینې اجازت را چې د ټکی وې صحابه وي اوف 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 او د حضور پاک مخکې ته دا خبرې کې چپ شي د خدای بنده. لیکن رسول الله مبارک ډېر هوښیار پیغمبر سره سره عقل پویه خدای ډېره زیاته ورکړې. وی دلته راشه رانږدې شه، چې رانږدې شو نو ورته وي د زینې اجازت غواړي په اسلام کې؟ وی او د الله رسوله وی تحبه لامک، دا زنا مور له خوښې ستا مور سره څوک زنا وکړي؟ وی نه قربان الله رسوله قربان مور له څنګه خوښه کوم چې څوک خو دې رانږدې شي زما مور نه زه مور له خوښوم نه به بل انسان مور له خوښه کي. اتحبه لاختک، خور له خوښې چې ستا خور سره څوک زنا وکړي؟ نه قربان نه زه خپلې خور له خوښوم نه به بل څوک خور له خوښه کي. اتحبه لزوجک، زوجتک ښځې له خوښې؟ قربان دا څه وی؟ نه زه خوښوم چې زما ښځې سره څوک زنا وکړي نه به بل انسان خوښه کي. مور له خوښې؟ قربان دا څه وی؟ نه مور له زه خوښوم نه به بل انسان زنا مور له خوښه کي. بس چې دا خبرې وکړه سړی پوه شو. حضور پاک عجیبه جواب ورکړه چې ته زنا کې چا سره وکړې؟ ابه څوک اسمان نه به راغورځېږي څه؟ ابه یا د چا خوري؟ اوس دې په خپله وایي چې نه زه خور له خوښوم نه به بل څوک خور له خوښه کي. یا به د چا ښځی نو ستا ښځې سره څوک زنا کوي ته خفه کېږې نو ته پردی ښځې سره څنګه کوې؟
یا به د چا موري یا به د چا لوري. اوس د وی نه د خپلې مور له خوښوم نه خپلې لور له، او نه به بل مسلمان مور او لور له خوښوي. بس سړی وی الله رسوله بس ایمان راوړم زنا نه توبه. حضور پاک ولا د خپل مبارک لاس په دا سینه د پاسه کېښوده. واه واه، داسې لاس د رسول الله مبارک لاس په دې سینه باندې کېښوده او دعا وکړه یا الله زړه پاک کې، اللهم طهر قلبه، خدای زړه پاک کې، نقي قلبه، زړه صفا کې، وطهر فرجه، خدای اندام د ګناه نه پاک وساته. هغه صحابي وی قسم په الله د رسول الله مبارک لاس چې دلته ولګېد زړه ته یخوالی ورسېده او خپلې ښځې ته مې بیا شهوت او خواهش ختم شو. پردی خو لا پرېږده.